ولسمشر غني ولې د ملت زړه له لاسه ورکوي؟ ولسمشر غني ولې زړونه مات کړل؟ غني څه کړي؟ دلته ویډیو کې ټول جزئیات کتلی شئ. درنو لیدونکو سلام، وخت مو نیکمرغه. ولسمشر غني به دا ځلې بیا ملت مایوسه کړي. د تیرو ولسمشریزو ټاکنو پر مهال ولسمشر غني له خلکو سره ژمنه کړې وه چې دا ځلې به د بریا په صورت کې له هیچ چا سره حکومت نه شریکوي. نه یوازې دا چې ولسمشر غني بلکې د هغه د واک نیمایي شریک عبدالله هم پر ملي یووالي حکومت نیوکې کولې او دوی یې ناکامه حکومت بللو. همداراز ولس هم په دې خاطر د ولسمشر غني تر شا ودرېد چې هغه به نور له دوه سرې حکومت څخه دوی خلاص کړي. خو نه یوازې دا چې د ولسمشر غني له بریا وروسته څو میاشتې وشوې چې د ناکامه کاندید عبدالله سره د جوړجاړي خبرې روانې دي، بلکې ولس یې وروستیو ګمارنو هم سخت مایوسه کړی. په داسې حال کې چې عبدالله په ولسمشریزو ټاکنو کې ناکامه شوی، ولسمشر غني ورسره مذاکرات کوي او په حکومت کې د برخې ورکولو وړاندیزونه ورته کوي چې ناکامه کاندید ته برخه ورکوي. نو بیا د ټاکنو دا ډرامه د څه لپاره ترسره شوه؟ د لنډغرو او حساب کتاب چغې چې ولسمشر غني وهلې، اوس یې ټول همدا خلک له ځانه مخکې کړي. په هیواد کې بیکاري ورځ تر بلې زیاتیږي، خو له اروپا ټامیان راوستل کیږي او په لوړو چوکیو مقرریږي. په هیواد کې ولې کادرونه نشته؟ په هیواد کې د کار او وړتیا او ژمن خلک نشته چې د هرې مهمې دندې لپاره اروپا میشتي، چې هلته بیکارې ګرځي او افغانستان ته راوستل کیږي او په مهمو بستونو او لوړو معاشونو مقرریږي. دا هغه خلک دي چې نه د وطن په کیسه کې دي، نه د خلکو په کیسه کې دي او نه هم د ارزښتونو په کیسه کې دي. د برېښنا شرکت رئیس یو وروستۍ بیلګه ده. همداسې پسې در واخلئ چې د حکومت په هره برخه کې همدا خلک مقرر دي او ورځ تر بلې د اشرف غني او حکومت لپاره مخالفین زیاتوي. که تېرو کلونو ته په دقیق نظر پام وکړو نو د حکومت مخالفین ورځ تر بلې زیاتیږي او خلک اوس له حکومت او په حکومت کې له ناستو ټامیانو سره لاس او ګریوان دي. که اشرف غني غواړي چې د پخواني ولسمشر حمید کرزي په څېر یو بدنام، فاسد، معاملهګر او خاین انسان په توګه په راتلونکي کې یاد نشي، نو باید له خپلې تېرې دورې څخه د عبرت واخلي او په ولس یو ځل بیا ریشخند نه وهي. ګنې دا ځل به یې ولس هېڅکله هم ونه بخي. دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. که مو ویډیو خوښ شوی وي ویډیو لایک او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. له توجه څخه مو نړۍ مننه. تر بیا ښې چارې.